آیا د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود بیرته راستنېدل شوني دي او که نه؟ آیا احمد مسعود به په رښتیا هم هیواد ته راشي؟ طالبانو له احمد مسعود څخه غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته دې راشي او د هغه هر قسمه ضمانت کوي. طالبانو یو څو ورځې مخکې په ایران کې د احمد مسعود سره لیدنه ترسره کړې وه. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي لیدنه کړې وه. امیر خان متقي د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود څخه غوښتنه کړې وه چې را دې شي خپل هیواد ته او په افغانستان کې دې خبرې وکړي. طالبانو دغه خبره ټولو سیاسي مشرانو ته کړې چې را دې شي خپل هیواد ته او د هغوی هر قسمه ضمانت کوي، خو په دندې ګمارل یې تر اوسه نه دي ویلي. طالبانو ویلي خپل ژوند په افغانستان کې کولی شي، د عام کسانو غوندې ژوند دې وکړي، په دندو کې دې برخه نه اخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي یو څو ورځې مخکې په ایران کې د احمد مسعود سره لیدنه کړې وه چې هغه لیدنه په نیمایي کې پای ته ورسېدله او قطع شوله. په هغه لیدنه کې د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود څخه د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي غوښتنه کړې وه چې په بل هیواد بل کور کې خبرې نه کېږي او موږ به هیڅکله هم بل هیواد یا بل کور کې جوړ نه شو. را دې شي خپل هیواد خپل کور ته چې موږ یو بل سره وغږیږو او هر مشکلات چې وي په افغانستان کې په خپله یې کتلی شو او یوې نتیجې ته به ورسیږو. احمد مسعود تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.